افغان ولسمشر محمد اشرف غني په جاپان کې څه وکړل؟ هر څه په ویډیو کې را سره وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2 ورځې وړاندې جاپان ته ولاړ ترڅو هلته د دې هیواد نوي مشر د معرفي مراسمو کې برخه واخلي. د جاپان پلازمینه ټوکیو کې د دې هیواد د نړیوالو همکاریو ادارې یعنی جایکا سره هم ناسته کړې ده. د جایکا ادارې له مشر سینچي کوتاوکو یې غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر اشرف غني ویلي موږ د قانونو په قانون کې تعدیلات راوستي چې دا په دې هیواد کې نړیوالو هیوادونو او مؤسسو ته فرصت برابروي ترڅو هلته سرمایه گذاري وکړي. ولسمشر غني جاپان تر ټولو نږدې او صادقانه ملګری بللی چې په وینا یې په افغانستان کې تر دې دمه ډېرې پروژې پلي کړي او لا یې هم تر کار لاندې نیولې. ښاغلي غني ټوکیو او کابل 2 ستراتیژیک او نه بیلیدونکي دوستان بللي. په ورته مهال یې غوښتنه کړې ده چې د کرنې او مالدارۍ دارنګه د ښاري او ټولنیزې ودې د اوبو د مدیریت د ځمکو د ثبت د ځنګلونو د پراختیا او ساتنې دارنګه د قانونو د استخراج طرحې او لارې دې افغانستان سره شریکې کړي ترڅو د یاد هیواد د تجربو ګټه پورته کړو او زموږ د خلکو وضعیت ورسره راپورته شي. د جایکا مشر سینچي کوتاوکو په ورته وخت کې ویلي چې افغان محصلین په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو په بیلابیلو رشتو کې په زده کړو بوخت دي چې افغانستان ته په ورګرځېدو سره به د جاپان د هیواد چټکې طرحې له ځان سره یوسي او هغلته به د تطبیق لپاره عملي میکانیزمونه رامنځته کړي. جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو را په دې خوا د حساب وړ پانګونه کړې، لویې پروژې پلي کړې دي او د مرسته کوونکو هیوادونو په نوملړ کې تر ډیرو نورو هغو مخکې دی. اشرف غني د جاپان د نوي حکومت ائتلافي سیال ناتسو یاماګوچي سره هم ناسته کړې ده. یاماګوچي په جاپان کې د مهم سیاسي ګوند مشر دی. نوموړي په ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې هیواد به په هر وخت کې افغانستان مرستندوی او سیاسي ملاتړ کوونکی پاتې شي. ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو را سره طرفه پورې وکتل. کومه ویډیو خوښه شوې وي را سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.